یاره ته چیرې وې دا دونه ډېر ټیم ما ګر سره نه یې لیدلی یاره ته نه یې خبر یا زه نه یم خبر زه خو بار ملک ته تللی وم څه وایې هو له ځکه زه وایم د ده دا کوږ وږ مخ ولې داسې برابر شوی دی ته بار ملک تللی وې هو ښه څنګه وې پیسې میسې ولې که نه وې دوی پیسې وې داسې عشقونه ول عشقونه څه وایې بار ملک خو نو بار ملک دی یاره هلکه تا خرونه اوبه کړله یا خرو ته مې تر اوسه را اوبه نه دي ورکړي میږي دې څه به وکړې میږي هلته په غره کې ګرځي نو ما تا ته په چیټ پسې رالېږلی ته دلته ولاړې یاره زه ځمه لالا بار ملک له یاره ته ولاړ څه بار ملک ته ځې بار ملک ته چیش که زما بار ملک کې خلک وایي خالي روپۍ دي روپۍ راټولوه بیا مزې دي زبردسته ځایونه دي د سړي په دماغ کې برابر ټینشن به نه وي روپۍ به هم ګټمه ښایسته چکرونه به م وایم زه ځمه بار ملک ما بار ملک له واچوه هلکه په بار ملک کې چې دي پیسې په روډو پرتې دي خلک د هغه وایي د موبایلانو پیسې په روډو پرتې یاره دا دروغ وایي یاره دا ما دروغ نه دی ما د سړي سال وکړی هغه ولې د آیفونان موبایلان نه دي دا هلته په ډبه کې اچوي دغه یې غورځوي نو چې خالي دا راټولومه یو موبایل په څو دی په 3 لکه روپۍ دی بای دا دروغ درته وایي اسمان دې غلطۍ یو شی هم نسته وروره مسافري ژوند چې دی ډېر سخت دی یا زه ځمه دا مسافري کومه زه ځمه بار ملک له دورې مزدوري کومه بس دغه یوه خبره ده وایم هلکه د بار ملک مسافري سخته ده دا اسماجي خبرې دي چې وروره داسې دي او داسې دي دا ټول دروغ دي دا کوم خلک چې دورې کللي دي دا چیش کوي هغه هم دغه چې خواري کوي دغه چې مزدوري کوي نو ته څه کوې هلته په کرسۍ کې ورته ناست یې هلته به هم دغه مزدوریانې کوي دغه به روزانې به کوي په دغه رقم به پیسې ګټې په بار ملک خو هم دغه تا ته نه درکوي په روډو نه دي پرتې بیا مسافري چې دا مسافري لالا ډېره سخته ده د کوره به ورک کې نه مور نه پلار نه ورونه نه عزیزان نه قریبان یو شی به نه وي هلته به بار ملک کې وروره ایکاړې کې تنها به ګرځې ورا ګرځې یو شی به نه وي بیا به په دغه کور پسې ارمان کوې یا زه ځمه چې روپۍ بیا نو چیش نه پیدا کېږي یاره بای دا مسافري ډېره سخته ده دا مسافران چې ما لیدلي دي ډېر غریبانان ډېر در په دره ډېر خاک په سره بای ارمان کوي وای برناکه رالو وای د کور ګټه د بار ملک ګټه ده ته لکه بار ملک یو روپۍ وګټه د دې ځایغه وایي 1000 که 2000 روپۍ راځي زه ځم دورې هلکه هغه چې دی هغه دغونه خرچې دي بیا یا زه بار ملک یاره ګورم زه ځمه دورې بار ملک ډېر ښه خوند کوي وایي ډېر ښایسته دی ته ولې یاره دلته خره ویزې به راګورې ګرده ورځ په دا غونډیانو کې ګرځمه بار ملک ګورې هو بار ملک ګورې هو ایپ را ډاونلوډ کا کم ایپ نقشه چې ده هو نقشه را ډاونلوډ کا بار ملک به ټوټل په ګلۍ در وښي ښه مضبوطه په کونو کې وګرځو دا یې بار ملک ته ولاړ شه یاره لالا موږ خو هم تا ته رالو د دې بعده زه ولاکه ویزې او خره وغړومه نو ته خو به بار ملک ګورې که بیا نه ګورې زه ګورم زه دورې ورځم ګورم په نقشه کې خو ځم کتی سمه نو نقشې او دغه څه فرق دی بس فرق یې ډېر دی یاره زه ځمه دورې بس ما ته صفا خبره وکړه نه دی استوم بس لنډه یې پر دی به ځم د دې بعده خره نه ګورم ویزې نه ګورم خره ویزې په خپله ګوره زه درته ولاړم څنګه نه ګورې ته راسه یار نه ګورم بار ملک نه ګرځر په چیش ځې یاره پیسې راکړه نو دا دونه ویزې او خره دي درولې دي دا خرڅ که ماله پیسې راکړه بای په دغه باندې نه کېږي ته راځه دا خپل کاروبار به په مخه واخله یا زه دا کاروبار نه بار ملک به بیا سوکر ولاړ شو راځه